السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. من کې وتیو د غلاندې کې د انارو باغو او دا چی دی د تورنج دی. نو ډېر زیات میوجاتو دغه یو انار هم پکې راوشکو. نو هسې که فکر وکړو دغه یو انار چې دی دا موږ ته د دې خوراک کې موږ ته سل نیکۍ میلاویږي او که وی خورو هغه بدن ته چې کوم قوت ورکوي انار هغه هم میلاویږي. نو اوس خبره دا ده چې څنګه باید پوه شو چې دغه باندې موږ ته سل نیکۍ موږ ته میلاویږي او څنګه قوت میلاویږي. سیده دا خو واضح خبره ده که انار وخوري هغه انار چې کومې ګټې دي او بدن چې ورته کوم ضرورت لري هغه کېږي. خو څنګه کولی شو په دغه یو انار باندې موږ سل نیکۍ یا لس نیکۍ ترلاسه کړو، دا مې وجیبه خبره ده. قیامت په ورځ باندې وایي که تاسو اورېدلي چې ورور به د ورور نه، خور به د خور نه او پلار د مور نه، یعنې مور یو ډېره خوږه ریښه ده، زوی به د مور نه منډې وهي که نه، هغه په دې خاطر چې یوې نیکۍ پسې. نو که موږ تاسو غواړو چې په یو انار باندې سل نیکۍ ترلاسه کړو، دا طریقه درته نښیم، ډېره مهمه طریقه ده او انشاءالله تعالی ډېره خوښ وي. که دا انار موږ په دې نیت وخورو چې بدن ته قوت ورکوي، دا خو ورکوي. که چېرته موږ دا انار خورو او ورته کینو بسم الله ورته ووایو نو الله تعالی موږ ته لس نیکۍ راکوي. که چېرته موږ په زړه کې نیت داسې جوړ کړو چې یاره دغه انار زه خورم او د عبادت دپاره زه تقویه شم، یعنې زما بدن کمزور د انار زه په دې خاطر خورم چې عبادت دپاره زه زما بدن تقویه شو، په ښه شان باندې عبادت وکړم او بیا ورپسې موږ دغه انار چې کله وکړو د الله تعالی د دې نعمت موږ شکر وباسو، نو الله تعالی به موږ ته سل نیکۍ راکوي، یعنې د یو میوې خوراک سره سل نیکۍ. نو دې نه معلومیږي چې دغه جنت ته د تلو لارې الله تعالی موږ ته ډېرې اسانه کړي دي. خو که چېرته موږ او تاسو په هر څه کې فکر وکړو، د سنت عمل، د الله تعالی د نعمتونو د شکر دا ادا کړو، نو انشاءالله تعالی لرې نه ده چې په دغه اسانو لارو به موږ او تاسو الله تعالی به موږ جنت کړي. نو ډېره زیاته مننه کومه د ویډیو لیدلو نه. که ویډیو م خوښه شوي نو شیر کوئ ما یوازې وګورئ او که شیر هم کړه نو انشاءالله تعالی نورو خلکو ته هم ورسېږي، خو کوشش وکړئ مه یې شیر کوئ. ډېره مننه.